السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو زنانه دا او دا وفات شوې ده او دې ته کفن ورکړی شوی دی. خاوند دې په بل ملک کې دی یا په بل ځای کې دی او دا په دې کفن کې دا زنانه ویني، نو دا جایز دي که نه؟ زموږ د شریعت کتابونو لیکلي دي چې سړی چې کله ښځه وفات شوه دی دا ښځه لیدلی شي، کفن کې هم لیدلی شي، دغه شانتې په عامو جامو کې هم لیدلی شي، کتلی ورته شي، خو لاس ورسره نشي لګولی، ځکه دا په دې مرګ سره د ده د نکاح نه ووته، نکاح ختمه شوه، نو دا اوس اجنبیه ښځه وګرځېده او کتلی ورته شي د دې وجې نه چې د دې د ده سره تزویج قایم و، نکاح یې ورسره قایمه وه، نو د دې وجې نه شریعت ده ته د کتلو اجازت ورکړی دی، دی کتلی شي. ښه